پلار ته چل زندگی ورخی، پلار ته چل خبرو خی، پلار ته وی پلار داسې مه کوه شرم دی، پلار داسې مه کوه شرم دی. یعنی پلار تم ځان د هغې په شان ته جوړ کا، خبرې هم د هغې په شان ته کا، وظرف هم د هغې په شان ته کا، ناسته ولاړ هم د هغې په شان ته کا. بچې په سر کې ګومنځه ووایي او خوا یې ګزاره کړي، پلار ورته وي زویه داسې مه کوه. پلار ته څه وي؟ پلاره زمانې نه شاته پاتې، پلاره تر اوسه پورې ستا دماغ کار نه کوي. ته هغه د 1900 خبرې کې دا 2025 دی، دا 2026 دی، دا 2027 دی، په دې کې ستا خبرې نه چلېږي. پلاره زمانې نه شاته پاتې، تاسو هغه زړې بابولالې وایئ، تاسو هغه زړې قصې کوئ، ستاسو لا دماغ کار نه کوي. تاسو ماډرن زمانې ته راشئ، موږ درته د زندګۍ چل وښایو، موږ به درته دا وښایو. د هغه ځوانان دي چې دی د غرب نه متاثره دي، د هغې د فلسفې نه متاثره دي، د هغې د سوچ نه متاثره دي. ځکه یو بچی نن پلار ته چل ښیي، یو بچی نن پلار ته سپکې خبرې کوي، یو بچی نن د پلار بېعزتي کوي. په دې معنی کوي چې ټول په ټوله د غرب غلامان دي که نه. که پلار ورته وي زوی روټۍ داسې مه خوره، دا کم انداز باندې چې ته روټۍ خورې داسې مه خوره. تا ته څه وي؟ پلاره ته د روټۍ په چل نه پوهېږي. که ته ورته اوبه داسې مه څښه، وایي پلاره ته د اوبو څښلو په چل باندې نه پوهېږي. بچیه جامې داسې مه اغونده، داسې ښې نه دي، پلاره ته په دې چل نه پوهېږي. دا تا چې کم انداز کړی دا ښه نه دی، پلاره ته پوهېږي نه. پلار ته اوس چل دا ځوانان ورښایي. د نن سبا ځوانانو د وړاندې نه دی که نه، چې ته ورته وایې چې دا سر دی نه دی، دا غلط جوړ دی، قسم په الله تا پورې خاندي. وایي ته یې بېوقوفه ته وګوره د کومې زمانې خبرې کوي. خو ته ورته چې ګیره سمه نه ده، دا د کومې زمانې خبرې کوي. خو ته ورته سر سم نه دی، د کومې زمانې خبرې کوي. که ته ورته هره خبره کوي، دا وجه ورونو سود شي. دا قسم په الله دا فکري جنګ دی، او فکري جنګ هغه دی چې موږ په دې فکري میدان کې ټول په ټوله د هغې غلاماني مایل په 100 کې 95% دا 15% خیر لږ به سم وي، دا 95% ټول په ټوله د هغې غلاماني. او که موږ کې احساس وي، موږ کې غم وي، موږ سره فکر وي، والله که دا حالات تا کتلی وي.